السلام علیکم ورحمت الله. دوستان، یو ځل بیا تاسو ټولو ته د زړه له کومې هرکلی وایم. امید لرم چې ټول به جوړ او روغ یاست. موږ په دې ویډیو کې څو ذهني سوالونه کوو. خدای دې وکړي چې د خوښې وړ مو وګرځي. یو جهان مننه. اول سوال دی دوستانو، چې ژوندی وي شخې کې چې مړ شي راویې باسي. جواب دی درخته. دوهم نمبر سوال دی، په دنیا کې تر ټولو زیات کوم شی استعمالیږي؟ جواب دی پیسې. دریم نمبر سوال، هغه کوم شی دی چې صرف په اوبو کې دننه خوړل کیږي؟ هغه کوم شی دی چې صرف په اوبو کې دننه خوړل کیږي؟ جواب دی غوټه خوړل. سوال دی، هغه کوم حیوان دی چې پښې لري خو نوکان نه لري؟ جواب دی چونګوشه. سوال، هغه کوم شی دی چې هره نجلۍ یو وار خامخا ګوته ورننه باسي؟ هغه کوم شی دی چې هره نجلۍ یو وار خامخا ګوته ورننه باسي؟ جواب دی ګوتمۍ. سوال، هغه کوم شی دی چې هر انسان یې مات کی ډیر خوشحاله سي؟ ستانو د هر سوال نه وروسته 10 ثانیې وخت لرئ. کوم چیرې په 10 ثانیو کې سوال حل کړئ لاندې موږ ته په کمنټ کې ولیکئ. جواب دی ریکارډ. سوال، هغه کوم شی دی چې په راتلو یې د انسان بدن ګرم شي، چې ولاړ سي بدن بیرته سم شي؟ جواب دی غصه. سوال، هغه څه شی دی چې ستا نه ما سوا بل هیڅوک یې هم نه ویني؟ هغه کوم شی دی چې ستا نه ما سوا بل هیڅوک یې هم نه ویني؟ جواب دی ستا خوب. یو بل سوال دی، هغه کوم شی دی چې په ګرمۍ کې غټ سي په ژمي کې کوچنی سي؟ هغه کوم شی دی چې په ګرمۍ کې غټ سي په ژمي کې کوچنی سي؟ جواب دی ورځې. سوال دی، په کافرانو کې هغه کوم انسانان دي چې هغه به دوزخ ته نه اچول کیږي؟ جواب دی لیونیان. سوال دی، هغه کوم شی دی چې انسان یې خلاصولی شي خو بندولی یې نشي؟ هغه کوم شی دی چې انسان یې خلاصولی شي خو بندولی یې نشي؟ جواب دی هګۍ.
یو بل سوال دی دوستانو، هغه څه شی دی چې کوي هر انسان خو د کولو نه وروسته بیا ارمان کوي؟ هغه کوم شی دی چې کوي هر انسان خو د کولو نه وروسته بیا ډیر ارمان کوي؟ جواب دی غلطی. سوال دی، هغه کوم شی دی چې لاس دې نه یې وروړی خو بیا هم ماتیږي؟ هغه کوم شی دی چې لاس دې نه یې وروړی خو بیا هم ماتیږي؟ جواب دی وعده. یو بل سوال دی دوستانو، هغه کوم شی دی چې په هر څومره انسانانو یې تقسیم کړي خو بیا هم تا سره کمبود نه کوي؟ آخري سوال دی دوستانو، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. جواب دی علم.